په مزار شریف کې څه موده وړاندې چې د دنیا استانبول په سپورتي کمپلیکس کې د لسو لوبډلو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې وې له 20 ورځو وروسته پای ته ورسېدلې. په شمال زون کې د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون رئیس او همداراز په ولایتي چارو کې د ملي فدراسیون مرستیال د دغه سیالیو څرنګوالي ته په اشارې وویل چې دغه سیالۍ د یو لیک په سیستم کې ترسره شوې چې پکې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه. د دې سیالیو څخه موخه د ورزشي ټولنې وده او پرمختګ او د سپورت په برخه کې د غوره څیرو په ګوته کول دي. امروز ما شاهد فاینال مسابقات بودیم که مسابقات در بین تیم یاران رمضان و تیم نوآباد بود. در این مسابقات ورزشکارای خوب اشتراک کرده بودند که سرانجام قهرمانی مسابقات یاران رمضان از آن خود کرد. له بلې خوا یو شمېر ورزشکارانو د بلخ ولایت د سپورت ریاست له مسؤلینو او پانګوالو څخه وغوښتل چې د ورزشي پروګرامونو د پیاوړتیا او د ورزشکارانو د فکري ودې او پرمختګ لپاره د بیلابیلو سیالیو په لار اچولو ترڅنګ د هېواد د غوره ورزشي شخصیتونو د روزنې په موخه له دوی څخه ملاتړ وکړي. از رهبری ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ از تشکر میکنیم که دائم ورزشکارا را تشویق کردن و از تربیت بدنی از ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ میخواهیم که دائم همینطور والیبالا را اندازی کنند تا در مورد تشویق جوانان. فایده های شمی است که بعض بچه هایی که دیگه در مواد مخدر زیاد میمیرن، والیبال خیلی یک موقع خوب است برایشان که یک ورزش کنند به خاطر صحت و سلامتی خودشان. د بلخ ولایت مقام استازي او د دنیا استانبول کمپلیکس مسؤلینو د ورزش په ارزښت او دریځ او له ورزشکارانو څخه د ملاتړ په اړوند د خبرو کولو ترڅنګ یې ژمنه وکړه چې د ورزشکارانو د ظرفیت لوړونې لپاره به لا غوره خدمتونه وړاندې کوي. امارت اسلامی کلگی مسئولینش مجاهدین در هر بخش و در هر رتبه که باشه کلگشان آماده هستند که مالی و جانی و به هر قسم همکاری ورزشکارا را بکنه. ورزشکارا جوانای وطن ما، جوانای منطقه است، سرمایه ما و شما است. برنامه آینده ما بخیر ان شاءالله با زودی میدانای فوتسال ما فعال میشه که بیشتر یادآورشون 95% کارش تکمیل است بخیر. فقط هدف ما جمع‌آوری جوانان است و تشویق قضیه است دنیای ورزش. د یادونې وړ ده چې په پای کې د اتلولۍ جام ګټونکو لوبډلو ته ستاینلیکونه ورکړل شول او همداراز د هېواد په شمال کې د والیبال فدراسیون مسؤلینو، ورزشکارانو، د والیبال غوره څیرو او د امارتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ته هم ستاینلیکونه ورکړل.